د خوشحال سادات د لرې کېدو کیسه له کومه پیدا شوه او اصلي حقیقت څه دی؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تېره ورځ د باوري سرچینو له قوله داسې راپورونه خپاره شول چې د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین خوشحال سادات له دندې لرې کیږي او دفاع وزارت کې د لوی درستیز په توګه ټاکل کیږي او د هغه په ځای د جمعیت ګوند غړی ایوب سالنګي چې ګڼ تورونه پرې موجود دي ټاکل کیږي. د معلوماتو له مخې دا کار د امرالله صالح په غوښتنه او د ولسمشر د چیف اډوایسر یا ارشد سلاکار ډاکټر محمود فضلي په مشوره کیږي. وروسته په دې موضوع باندې په ټولنیزو رسنیو کې سخت بحثونه وشول او په پراخه کچه د ارشد امنیتي معین خوشحال سادات ملاتړ وشه او د حکومت دا پریکړه وننګوله. خلکو سادات د کورنیو چارو وزارت ته یاد کړ او وی ویل د کورنیو چارو وزارت د وروستیو لاسته راوړنو کریډټ نیغ په نیغه خوشحال سادات ته ځي. د یادولو ده چې د خوشحال سادات له دندې د لرې کولو لپاره له هماغه ورځې هڅې روانې دي. په کومه ورځ چې هغه د سنبلې په 18مه د احمدشاه مسعود د تلین په ورځ لنډغر وغربول. له هغه وروسته د مریم سلیمان خیل او نریندرا سنګ خالصه موضوع کې بیا وکیلانو چې خوشحال سادات ورته په لنډغرۍ بدماشۍ او مافیایي کارونو ترسره کولو کې لوی خنډ و د هغه د لرې کولو کوشش وکړ. ګڼو کړیو وروستیو کې هم دا هڅه کوله چې دا زړور جنرال له دندې لرې کړي. دوی دا مشکل نه لري حتی که هغه د دفاع وزیر هم شي، خو د ستر امنیتي معین په توګه چې د قانون حاکمیت لپاره کار کوي او ټول د قانون په وړاندې یو ډول بولي دوی نه مني. بلخوا خلک وایي که چېرته حکومت دی له دندې لرې کوي موږ به یې مخالفت وکړو او دا موضوع به داسې قیاس کړو چې حکومت او په خپله غني ګډوډۍ او ټولو مرداریو کې شریک دی. د سیاسي چارو چلونکی مجید قرار بیا وایي چې خوشحال سادات کړنو چې څومره رای دولت ساز ټیم ته راوړې عمر داود ځینې دې راوړې. دوی وایي خوشحال سادات ته د موقت وخت لپاره واک ورکړل شوی و او کله چې د ټاکنو پایلې اعلان شوې اوس یې حاشیې ته کوي. په هر حال موږ له ولسمشر غني غواړو چې د یوې حلقې په غوښتنو پرېکړه ونه کړي او د ولس غوښتنې ومني. همدا سړی و چې له برکته د ګڼې رایې واخیستې. موږ سادات په همدې پوسټ کې چې کامیاب روان دی غواړو او تبدیلي ته یې اړتیا نه وینو. په هر حال ویډیو شریک او دا غږ بدرګه کړئ. زموږ ویډیو خوښه یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.